په یو کلي کې یو هلک اوسېدو چې د هغه نوم بلال و. بلال ډېر زیات ساده، محنتي او نرم دل انسان و. د کلي خلکو به د ده تعریفونه کولو، خو ده سره یو مسله وه، د ده واده نه کېدو. هره پیره به چې د ده مور د ده د رشتې خبره وکړه، نو خلکو به بهانې کولې. کله به یې وي چې جینۍ وړه ده، او کله به یې وي چې په خپلو کې ورکوو، او کله به خلک خاموشه شو. د بلال مور په دې خبره باندې ډېره زیاته پریشانه وه. یو ورځ په کلي کې یو نوی خاندان راغو. په دې خاندان کې یوه جینۍ وه چې د هغې نوم ګلزار و. ګلزاره ډېر زیات د ښه زړه مالکه وه، خو د دې رنګ ډېر زیات تور و. د کلي خلکو به دې پسې خندنې کولې او وی به یې چې دا خو د شپې اړو چاته ښکاري نه. خو ګلزاره به په دې خبرو باندې خندېده او دا خبرې به یې زړه ته نه اچولې. چې کله د بلال مور ګلزاره ولیده، نو د دې شرافت او سادګۍ د دې ډېره زیاته خوښه شوه. هغې فوراً بلال ته ووی چې بلاله، ما یوه جینۍ لیدلې ده، د رنګه توره ده، خو د زړه نه ډېره زیاته صفا ده. چې کله بلال هم ګلزاره ولیده، نو هغه هم د ګلزاره په سترګه کې محبت او سچایي محسوس کا. څو ورځې پس د دې دواړو واده وشو. د واده په شروع کې خو د کلي خلکو دې پسې ډېرې زیاتې خندنې کولې. یو ورځ د بلال ملګري بلال ته په خندا کې ووی چې بلاله، د شپې که بجلي لاړه شي، نو ته به خپله ښځه څنګه ګورې؟ بلال ورته په خندا کې ووی چې زه هغه په سترګو باندې نه ګورم، زه په زړه باندې ګورم. چې دا جواب کله ملګري واورېدو، نو هغه خاموشه شو. ګلزاره هم ډېره زیاته مزاحیه وه. یو ورځ هغې په شیشې کې ځان ته کتو او وی خندلو، او بلال ته ووی که چېرې د شپې غله راغو او غلو زه ولیدم، نو زما نه به ویریږي او وبه تښتي. بلال هم په خندا شو. هغې ورته ووی چې نه، ستا نه به نه یریږي، خو ستا د بهادرۍ نه به ویریږي. وخت تېرېدو. ګلزاره ډېره زیاته محنتي ښځه ثابته شوه. هغه به سهار وختي پاڅېده، د کور کارونه به یې کولو، او بیا به بلال سره پټو ته هم لاړه او د هغه سره به یې مدد کولو. ګلزارې به د بلال ډېر زیات خیال ساتلو. یو ورځ بلال بیمار شو. د هغه ډېره زیاته تیزه تبه وه. ګلزاره ټوله شپه هغه ته ناسته وه او د هغه خیال یې ساتلو. کله به یې ورته دوايانې ورکولې او کله به یې ورته په سر باندې یخې پټۍ کېښودې. چې د بلال سار سترګې وغړېدې، نو هغه ولیده چې ګلزاره د دې سر ته ناسته ده او په ناسته باندې اوده شوې ده. بلال چې ګلزارې ته وکتو، نو ډېر زیات خوشحاله شو او د خوشحالۍ نه سترګو کې اوښکې راغې، او په زړه کې ووی چې خلک وایي چې دا نه ده ښکلې، خو نن ماته معلومه شوه چې دا د دنیا د ټولو نه ښکلې ښځه ده. یو ورځ په کلي کې یو پروګرام و. ټول خلک راجمع شوي وو. د یو مالدار سړي ښځې په طنز کې ووی چې ستا ښځه خو ډېره زیاته ساده ده او دې کې هېڅ هم خاص نشته. په دې باندې بلال ورته ووی چې خاص خو هغې چې په مشکله وخت کې ستا ملګرتیا وکړي، او زما ښځه زما په هر مشکل کې زما ملګرتیا کوي، او دا ماته د ټولې دنیا نه خاص ده. ورځې پس په کلي کې سیلاب راغو. ډېر کورونو ته نقصان ورسېدو. د بلال او د ګلزارې کور لږ اوچت ځای باندې و. د هغې کور د سیلاب نه بچ و. ګلزارې خپلې دروازه کلاو کا او خلکو ته یې پناه ورکا. ماشومانو ته به یې روټۍ ورکوله، ښځو ته به یې تسلي ورکوله، او سړو سره به یې یو ځای کار کولو. اوس هغه خلک چې چا د ګلزارې پسې خندنې کولې، د دې تعریفونه یې شروع کړو. یو بوډۍ ښځې ووی چې مونږ خو د دې رنګ ته کتلي وو، زړه ته مو نه و کتلی. نن مونږ ته پته ولګېده چې اصل ښکلا څه ته وایي. د سیلاب نه پس چې کله حالات ښه شو، نو بلال په خندا کې ووی
چې ګلزارې اوس خو ته د ټول کلي هیرو جوړه شوې. ګلزارې هم ورته په خندا کې جواب ورکو چې آو، خو اوس خو بم د شپې خلک مانه یریږي. دواړو په بلک بلک باندې وخندلو. د وخت سره سره د کلیوالو نظریه بدله شوه. اوس په چا هم ګلزارې پسې خندنې نه کولې، بلکې د دې عزت به یې کولو